Muslim English Language Institute. Taking exercise. ورزش کردن، ورزش کول. Good evening. شام بخیر، ماښام بخیر. Good evening. Where are you going? شام بخیر، کجا می روی؟ ماښام بخیر، چیرته ځی؟ I'm going to a doctor. دکتر می روم، دکتر ته ځم. Why? چرا؟ ولی؟ I don't feel well these days. این روزها احساس خوبی ندارم. دا ورځې ښه احساس نلرم. What's the matter? مشکل چی هست؟ ستونزه څه ده؟ I have always got a headache. I never feel fresh. همیشه سردرد می شوم. هیچگاه سر حال نیستم. تل سردرد کیگم. هیچ وقت د تازگی احساس نلرم. Do you exercise? آیا ورزش می کنی؟ آیا ورزش کوی؟ No, I don't find time. I am busy in my studies. I study all the time. خیر، وقت ندارم. من مصروف درس هایم هستم. من همه وقت درس می خوانم. نه، وقت نلرم. زمی په درسونو مصروفیم. زه ټول وخت درس لولم. That's why you don't feel well. به همین دلیل احساس خوبی نداری؟ له همدې کبله ښه احساس نلری؟ What do you mean? منظورت چی است؟ منظور دې څه دی؟ I mean you should exercise every day. منظورم این است که هر روز باید ورزش کنید. منظور می داده چې هر ورځ باید ورزش وکړئ. Really? واقعاً؟ رښتیا؟ Yes, exercise is very important for health. بله، ورزش برای صحت بسیار ضروری است. هو، ورزش در روغتیا لپاره ډیر اړین دی. You're right. حق با خودت است. تو سم وایې. You do not know the importance of exercise. تو به اهمیت ورزش آگاه نیستی. تو د ورزش په اهمیت نه پوهیږي. What should I do? باید چی کار کنم؟ باید څه کار وکړم؟ Take exercise regularly. به صورت منظم ورزش کنید. په منظم ډول ورزش وکړئ. You will get well without a doctor soon. بدون دکتر به زودی صحتمند می شوی. پرته له ډاکټره ژر روغیږي. From tomorrow morning, I will exercise. از فردا صبح ورزش را شروع می کنم. سبا سهار ورزش پیلوم. That is a good thing. Goodbye. این یک کار نیک است. خدا حافظ. دا یو ښه کار دی. خدای پامان. Goodbye. خدا حافظ. خدای پامان.